سلامونه دوستانو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وایي د پاکستان ماتول نه غواړو، خو که د پاکستان لخوا په افغانستان کې مداخله کېدله دوی به یې مخه نیسي. اچکزی په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز ته په اشاره وویل چې له زده کړو نور مسایل مه جوړوئ. زده کړو نور مسایل په لومړیتوب کې دي. دغه پاکستانی پښتون سیاستوال په کوټه ښار کې د پښتنو په یوه جرګه کې د خپلې وینا په مهال وویل اوس هم وایم چې زه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر یم. هر څوک چې افغانستان په اړه خبرې کوي نو ما سره دې وکړي. هغه یوې 3 ورځنۍ جرګې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د ده ګوند په افغانستان کې د هغه چا ملاتړ کوي چې په واک کې وي. زه په دې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر یم چې افغانستان کې هر څوک ناست دي چې کوم سړی د افغانستان د ارضي تمامیت او ازادي لپاره جنډه پورته کوي بل څوک یې ملګري کوي او که نه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ به یې خامخا ملګري کوي. محمود خان اچکزی په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د طالبانو د بندیزونو په اړه وویل چې له زده کړو څخه په افغانستان کې نور مسایل لومړیتوب لري. هغه زیاته کړله افغانستان یې په مخه کړی دی، ها د ښځو تعلیم نسته او پلانه یې نسته، موږ په دې اخیستي یو. د غم د ښځو تعلیم دې سي. دا محمود خان اچکزي وویل. وکاکا ستا مور تعلیم کړی دی؟ دا محمود خان اچکزي وویل چې د هر کار لپاره لومړیتوب دی نو اول لومړیتوب د افغانستان لپاره د افغانستان ازادي او له یو سره تر بله سره یو حکمراني جوړول دي. دا په کوټه کې 4 ورځنۍ جرګه چې نن 4مه ورځ هم جاري ده. محمود خان اچکزي په خپله جرګه کې د افغانستان په اړه باندې د تازه وینا او تازه خبرو دغه معلومات دي چې ده په خپله جرګه کې وکړل او په دغه جرګه کې ډیری سیاستوالان د مختلفو پارټیانو خلک شرکت کړی وو او نن 4مه ورځ هم ده چې په کوټه کې دا جرګه جاري ده او نن یې آخري ورځ ده چې د خپلو پریکړو اعلان به کوي. تاسو د محمود خان اچکزي دغه غبرګون یا دغه خبرو ته کوم نظر لرئ؟ موږ سره یې په کومنټ کې شریک کړئ. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه.